منو او که پیغمبر نه یو کمزور مولای د دې آیات د لاندې نبی صلی الله علیه وسلم یا صحابه یا تابعین یا تبع تابعین چاته استدلال نیولې ده چې موته په دې آیات حرام ده که قرآن کې چیرته الله رب العزت د موته نوم اغستی پیغمبر علیہ السلام د دې آیات لاندې تشریح کړی وي صحابه کرام او دې آیات لاندې تشریح کړی وي تابعین او تبع تابعین تشریح کړی وي بالکل ستا خبره منو که چرته دې تشریح نه کړی ته کمزور مولای ته ځان نه اجتهاد مکوا د ځان نه د آیات نه پورزه مرا وباسا چې موته حرام شوی دا په مکه کې او آیات سورۃ مومنون کې دغه قرآن علی ازواجهم ویل او ما ملکت ایمانهم ویل ده او د دینه سوا په اولئک هم العادون متوجه شه دوستا ازواج جمع د زوجه ده زوجه کمی خځې ته وایي چې د کمی ښځې سره نکاح وشي هغې ته زوجه وایي چې نکاح ورسره نه وي شوي او کوم سړی د کمې ښځې سره کوروالی کوي هغې ته زنا وایي چې نکاح ورسره وشي هغې ته حلاله وایي خو دوسته دې خبرې علم تا ته نشته دی چې نکاح دو قسمه ده یو د نکاح موقت او دویم د نکاح مؤبد په متعه کې نکاح موقت ده او دا بل کې دا نکاح مؤبد ده په مکه معظمه کې تر څو پورې چې د موتې نسخه نه وراغلې نکاح مؤبد او موقت دواړه جایز وه نو متعه داخله دوست په ازواجهم کې نو چې کله په ازواجهم کې متعه داخله شوله نو آیات کریمه کې غیب من ابتغى وراء ذلك دا جی د متعه په باره کې نه دی متعه داخله ده په ازواجهم کې او د ازواجو سره کورواله کول دا جایز دي نو د متعه د حرمت د نمخ کې نکاح موقت او نکاح مؤبد دواړه وه کله چې د خیبر غزا وشوله د خیبر په غزا کې نکاح موقت حرام شو نکاح مؤبد برقرار پاتې شو نو ته چې کوم الفاظ ذکر کې د سورۃ مومنون په باره کې نو غالبا دا چې ته د ازواجهم په معنا نه پوهیږي او که د ازواجهم په معنا ته پوهېدلې نو دغه نکاح متعه چې ده دا په ازواجهم کې داخله ده د خپلو ازواجو سره کوروالی کول جایز نکاح موقت وشوله یا نکاح مؤبد وشوله نو دې سره کوروالی کول جایزو تر هغې پورې چې د صلح د حدیبیې نه وروسته د خیبر غزا وشوله د خیبر په غزا کې متعه حرامه شوله د خیبر په غزا کې متعه حرامه شوله او کورنی خره حرام شو کورنی خرم مخکې خلکو خوړل ځکه صحابي وای ما کورنی خر حلال کړی و په کټوۍ کې مې اچولی و په خاوو مې اور مې ترې لاندې بل کړی و سړی راغی ما ته یې وویل چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو
چې موته حرام ده او کورنی خره حرام دي. اوس د دغه وخت پورې نکاح مؤبد او نکاح موقت دواړه جایزو، او چې په نکاح سره کومه ښځه واغستلی شي په نکاح مؤبد یا موقت سره دې ته زنا ویل دا سړی انتهایی جاهل دی. ځکه چې په نکاح د کومې زنانه څه وشي هغه جایز وي، دې ته د زنا اطلاق کول دا د جهالت اثرات دي، او دا اثرات په منکرین حدیث کې موجود دي. منکرین حدیث چې کوم دي هغې کې جاهلانه اقوال کوي، حتی کہ اگر نکاح چې کوم نکاح موقت وو دا جایز وه، په هغې باندې اطلاق د زنا کول دا ډیر جرأت دی او ډیر ناروا خبره ده. نو واورئ علماء کرام دا خبره واورئ، د دې سړي اعتراض دی، اعتراض څه صحیح متوجه شو جواب یې واورئ. دغه متعه چې ده دا داخل په ازواجهم کې د نکاح دو قسمه، نکاح موقت او نکاح مؤبد، چې په ازواجهم کې داخل شو اندې څه کورواله کول جایز شو. دا کورواله کول په نکاح موقت او نکاح مؤبد باندې تر خیبر پورې وو. د خیبر په جنگ کې نکاح موقت حرام شولا او نکاح مؤبد برقرار پاتې شولا. بے اضطراری حالت کې، په اضطراری حالت کې سړی مردارم خوړلی شي، په اضطراری حالت کې خلک هینم څکلی شي، اضطراری حالت کې خلک نظر د غیر الله هم خوړلی شي. حالت اضطراری په صحابه راغلی و. په اوتاس کې 3 ورځې پیغمبر اجازت بیا د نکاح متعه وکړو. اوتاس او حنین او حوازن او ثقیف یو دی، د دې نه 4 او 5 مو جوړه وه، چې حنین جدا دی او اوتاس جدا دی او د حوازن جدا دی او ثقیف جدا دی. نه نه، دا یو شی دی. اوتاس او حنین د ځایونو نمونه دي یو، او دا ثقیف او حوازن د قومونو نمونه دي. په اوتاس کې 3 ورځې پیغمبر د موتعې د نکاح بے اجازت وکړه. 3 ورځې پس پیغمبر علیہ السلام د موتعې د حرمت مکمل حکم وکړه. خجی ته چې دا چې کوم ټکی وایي چې جی دا به حلاله ګڼل، زنا حلاله ګڼله تر حجة الوداع پورې، نه نه، حرمت په خیبر کې راغلی دی. 3 ورځې اجازت د نکاح موتی دا په اوتاس کې شوی دی، او په حجة الوداع کې اعلان عامه پیغمبر کړی دی چې موته حرامه ده، اعلان عامه کړی دی. بیا دا اعلان عامه بعضې خلکو نو اورېدلی، یو 3 صحابو چې هغه نو اورېدلی، نو هغې ته وروسته حضرت علی رضی الله عنه او عبدالله بن زبیر ویل چې دا حرام دی. دا جي تطبیق دی د قرآن او د حدیثو. او کم خلق چې قرآن د خپل خواهش تابع کوي، سنت د خپل خواهش تابع کوي، دی د قرآن او د سنت په منځ کې ټکراو پیدا کوي. دا د کم علمۍ نښه ده، د جهالت نښه ده، او دا یا د ډېرې بېدینۍ نښه ده. که ډېر بېدینه نه وي دا تلفظ به یې سره کولی نو چې صحابو زنا کړې ده. دا تلفظ ډېر د بېدینو خلکو دی. متعې ته به زنا نه وی، متعه چې نکاح موقت ده، که چېرته تعریف تا ته د متعې نه معلوم، نو متعه څه ته وایي؟ النکاح الموقت. نو کله چې نکاح وشي هغې ته زنا نه وایي دوسته. نو دې وجه نه علماء کرام باندې یو اعتراض یې کړی دی. که علماء کرامو ته جواب معلومي، خو ډېره ښه زمونږ ورونه دي، که جواب ورته معلوم نه وي نو متعه داخله ده په ازواجهم کې. په مکه کې حرمت د متعې نو راغلی،
نو دغه نکاح دو قسم نکاح موقت او نکاح مؤبد. نکاح موقت او مؤبد په مکه کې ټولو کې جواز وو. بیا چې کله مدینه ته راغی نبی صلی الله علیه وسلم نکاح موقت او نکاح مؤبد بیا مو تر غزوه خیبر پورې. په خیبر کې نکاح موقت حرام شولا، نکاح مؤبد برقرار پاتې شولا. خجی نو اورکوز بیرجلیکا دې دامانند چې قرآن رد کې اورکوز بیرجلیکا ته بدر ډم جواب کې امام ابن جوزی او تفسیر قرطبی رد کړي په ډمان باندې د رقص والا باندې. اورکوز بیرجلیکا وا بخوستا سره هاذا